د ښو انجام لنډه کیسه. یو پاچا د ښکار په نیت له کوره ووت. ښکار یې پیدا نه کړ. ورو ورو په چکر یو ځنګل ته ننوت. تر یوې شېبې مزل وروسته ګوري چې یو زمری په خټو کې بند دی. زورونه وهي خو وتلای نشي. پاچا په ډېر شفقت یو پړی زمري ته ورګزار کړ چې دا په غاښونو کې کلک ونیسه. زمري پړی په غاښونو کې ونیوه. پاچا په ډېر زور زمری له خټو راوویست. زمري له ځانه خټې څنډ وهلې. پاچا ته یې وویل: پاچا سلامت، ستا د کور ودان وي، خو زه ډېر زیات کمزوری شوی یم او وږی شوی هم یم. نشم کولای چې ښکار پسې منډې ووهم. اوس خدای راوستې ده، کش او پش ونه کړې، له مجبورۍ دې خورم. پاچا ورته وویل: دا زما په حق کې ظلم دی. راځه د کوم بل حیوان څخه پوښتنه وکړو. که فیصله یې ستا په حق کې وکړه نو بیا مې وخوره. زمري ورسره ومنله. 50 یا 100 قدمه مخکې ولاړل. ګوري مخې ته یې یوه غوا راغله. پاچا خپله کیسه غوا ته بیان کړه. غوا ورته وویل چې د نیکۍ بدله بد وي. زه چې ځوانه وم د پاچا په کور کې وم، شیدې مې ورته کولې، ساتلم یې. چې کله زاړه شوم اوس مې کور ته هم نه پرېږدي. ځنګل کې یې خوشې کړی یم. زمري پاچا ته وویل چې کلمه تېروه، اوس خو دې خامخا خورم. پاچا ورته وویل: دا زما په حق کې ظلم دی. راځه د کوم بل حیوان څخه پوښتنه وکړو چې څه فیصله کوي. زمری ورسره روان شو. څو ګامه مخکې خر په مخه ورغی. پاچا ټوله کیسه ورته بیان کړه. خره ورته وویل چې نن سبا نیکي بدي ده. زه چې کله تکړه ځوان وم د پاچا صاحب بارونه مې وړل، د پاچا صاحب په طبیله کې مې خوړل او څښل. اوس چې زوړ شوم له کوره یې ځنګل ته راخوشې کړم. زمري پاچا ته وویل چې تا خو ډېر غټ ظلمونه کړي دي، اوس خو بیخي د بخښنې وړ نه یې. په دا وخت کې بیزو د ونې نه پرې راغږ کړ: د ځنګل قاضي زه یم او تاسې فیصلې په خرو او غوایانو کوئ. زمري ورته وویل چې ته قاضي نو راځه، ستا فیصله به زموږ ترمنځ آخري فیصله وي. بیزو پاچا ته وویل: ما د پیښې ځای ته در سره بوځئ چې خبره ښه راته روښانه شي. پاچا مخکې او زمری ورپسې دی. کله چې هماغه ځای ته ورسېدل بیزو راوړاندې شوه. زمري ته یې وویل چې ته په خټو کې هماغه ځای ته ټوپ ووهه چې پکې بند وي. زمري ور ټوپ کړ او په هغو خټو کې بیرته بند شو. بیزو ورته وویل: زمریا، ته په نیکۍ نه پوهیږي، همدلته په خټو کې بند ښیې. بیزو پاچا ته وویل: ته ډېر ساده بنیادم یې چې د چا سره نیکي کوي یو ځلې ضرور نسل او نسب ګوره. د ناولونه او کتابونه چینل ټولو درنو اوریدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې کیسه چې ما سید ادریس سادات تاسو ته در وړاندې کړه. تر څو پورې چې زه سید ادریس سادات بیا ستاسې درانه چوپړ ته راځم، تر هغې پورې مو په لوی او بخونکي ذات سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.